خرې سما څه چل کړی و چا ته ته ویلي چې خرې څه چل دا راته لایف کې ویلي تا یاد کا تا چې ماته ویلي ما خره ټېل وهلی وه بیا راپسې د خرې ویښته لګېدلي وو ټول ویښته وو خره مې ټېلوال ما جینۍ اوسه پورې نه ده ټېلوالې نو خره به څه ټېلوه رښتیا والله تا راته ویلي وو تا راته ویلي وو چې ما خره داسې خره هغسې بیا راپورې ویښته لګېدلي وو بیا مې ځان څنډلو او ویښته دوم ویښتو راپسې ولګېدل کپړه مې ټول د ویښتو نه ډک شو یاره خو هسې خبره واوره زړګه صبر وکړه دا مالو چې ځان څه کېدم بیا په کارېږي خبره واوره یو کس ګلوله مړه په 300 کسانو کې خدای ته وګورئ تاسو یو ګل نشته یار یو ګل ولی یو کس ګلوله بدعملي یو ګلوله داسې حساب دی که نه مننه برو چې خلک چې پروګرام نه پرېږدي نو خره پکې لاسه شي دی پوه شوې وایه نه مړې ماله خوند نه راک حق حلال شی ووځه مشکل نه هغه قصو کې دی نه یم صفا خبره صحیح بدعملي مې نه ده کړې والله که چې ته مې په څه شي پیسې ورکړي خرې له انصاف پکار دی شکیل خرې له انصاف پکار دی ډبل دی زړګو څنګه خرې څه مې څه چل کړی خره مې څه بلاپي کړی ما ته نشته پته بس خرې ته انصاف پکار دی زه درته پد تا خو مې د زړه سارې ته خو مې جانې ظالمې ته چارته ورکه ستا په څټ صابون وم مړه اوس سندل راځي غریبه پرېږدي مې نه مړه دا چې څو پورې ناسته یم ریکویسټ یې کوي ماښام چې راشي پوه شو سندل در باندې بیا شکه شوې ده څه هاو که نه سندل خو زما پخه ملګری ده خدای دې غر کړي سایلرمان تhank you عاشق راباندې نه ده ملګری مې ده عاشقي زه چا سره نه کوم صفا خبره ترکي کې ده دلته ده نه هغه کې ده په کاناډا کې نه هغه په بلجیم کې کیا بات ہے تیرا باران خو نشته دا د باران شپه ګلې نن من کره تیره کا ټکه ټوکه خبره واوره مړې ته موبایل کې سر ورکړې دلته ماله ګپ له سړی خلک کیني دلته خو ماله څه د غله نه راځي چې دلته ما ساسې کیني دا 300-400 کسان راسه ناست ته راځې لاندې وکړې چېرته چېرته تا ته نه ویم سعودیا ته خو نه راځي نه مړه سعودیا کې څه کوم راځم به عمرې له انشاءالله اختر نه بعد لاړه نه کیا بات اختر نه بعد به عمرې له راځم انشاءالله خرې قصه وکړه ستا په کونه د خره ومنډه ما د خرې څه هم نه دي کړي داسې شی ورکړی چې بل راباندې خوري دروغ وایي د ټول چا دلته خره راولېږله خی مې ګورئ د خرې کیسه ټول تپوس وکړه ټول ته د خرې کیسه تپوس وکړي دا دروغ وایي ما ته یې کړې وه د خرې کیسه چپ شاتې په کمنټ نه پوهېږم زړګه خره دې مړه خو غیم هم والله نه مې دې کړې هلکه خرې ته زه جوړ شوی نه یم زه ماشومتوب نه اوسه پورې په ډیپټای کې ګرځم دروغ وایي ټول ورته خره ولېږئ ورته د خرې کیسه راته وکړه ټول ورته ولېږئ ورته د خرې کیسه راته وکړه ټول سکرین وټکوئ زړګه چې زما څومره ملګري یاست ټول سکرین وټکوئ شګیره د خرې کیسه وکړه که نه ګوره ما ته صرف په مینې تپوس وکړو د خرې هغه کیسه راته وکړه یا خور غودیانو خره مه رالېږئ خیم هم ګوره ما نه دی خرې سه ما څه چل کړه زه خو دلته یم کله چې پاکستان کې وې یاد دی درته ټرک به دې چلولو ټرک کې خرې څه کوي د خدای نېکبخته زه خو به کراچۍ باندې پروت وم تا خو کوس ورکړه چې ته دا خره رالېږې کوسۍ جوړ کې ځان نه زه ګپ لګومه دا ښه ورته مه لېږئ لیونیانو یاره چې چا دلته خره راکونه
کونه به دومره ورکړی خرې مه رالېږه یا کونیانو ما خرې صحیح څه چې کنجره که نه مټیزې ځکه خو چارجر ته پورې درته پلی شوی دی تا ورته ولې ویلې چې ټول خرې رالېږي اوسه زه نه یم شیر علي دی شیر علي دی که څوک دی Kamalagara, double tap this kid, please double tap this kid, all double tap this kid, guys, please. زړګا ټول د سکرین وټکوئ 3,500 کسان سره ټول سکرین وټکوئ منن هغه برستو تاسو ته کی فلحال ډبل ټیپ وکړئ کنه د خري کیسه برستو کی تاسو ته فلحال دا ډبل ټیپ تیز کړئ تا باندې زه کلي ته درشم په تازه سوارېږم اوس مې د خولې نه ګاډې واډې باسې کنځل زه تا ته ګوری نه کوم کله ما خرې څه چل کړی دا ټول کونیان دا 3,500 کسان اوس خرې رالېږي نه رالېږي نو اګنور کا کنه وای اګنور څنګه اګنور کا هغلته ټول سکرین په خرو باندې پټ کړی دی او ته اګنور یې کا اګنور کا ضروري پرېږده خرې مه لېږئ ورته د سړي زامن جوړ کړئ د ځان نه د سړي زامن جوړ شي دا خرې مه لېږئ بار زړه ورته ولېږئ دا یو پکې چیلی هغه زه نه یم زړګا هغه افغانی دی چیلی والا خدای دې خیر کا ها دا بله یو کس ګلولی دا بله څه وایي دا خواسه دې څوک ده نه دا ګړېږي چې درسه فور مې دا ډبل کی سکور دی ملګرو پلیز ډبل کی سکور دا ډبل کی سکور دی پنیشمنت دا الله بندګانو یا لکه 400 کسانو ته ورسېدی تاسو دا سکرین ولې نه ټکوئ یار الله بندګانو چې 200 کسان سکرین وټکوئ هم 3,000 ته جوړېږي یار ټول سکرین وټکوئ که نه خره دې څه کړه تا باندې خو دا خره درو منډم ستا په ابۍ کې تر چیلی شم په تا والله تا خرې په ځای به زه تا د خلکو ته اوس مې د خولې نه ګاډې واډې وباسې ته ساره د سړي لور یې نه چې تا کله ما خرې څه څه چل کړی چې دا اوس ټول کونیان دا ما ته لګیا دي خرې لاندې رالېږي خدای دې میراته که گپ لګوم یار گپ لګوم تاسو ولې سیریس کېږئ هر چا له ته اوس وایه ګپ ورته لګوه دا بچا پلار رامنې کي مننه زړګا یا مننه یار مړه 2,000 راته پوره که 29 لیول والا یار 2,000 راته پوره که زړګا چې پنشمنټ زامن جوړ کړئ تاسو ټول پوه شوئ د سړي 400 کسان ته زړګا ټول سکرین وټکوئ چې څه کم از کم رنګ ورته ور واچو که نه څنګه ورته رنګ ور واچو دا خو دې ته خو ما رنګ اچو خو دا خو په خپله لاړه میراته شو ټول دا سکرین وټکوئ 2,000 سکور پوره کړئ یا پلیز سایلنٹ مننه زړګا ټول دا سکرین وټکوئ Silence, don't say. Silence, thank you. Guys, please, every single person, please do double tap, like, share, every post, please. تات پسې ما به د یوې جنۍ نه امام نه اخیستی دا مې ورلډ ریکارډ دی خاص صرف د مینو نه علاوه د مینو خو کوسور کړې ده که نه کوسور کړې ده والله هغې د چارجر والا خبره کړې هر څوک زما لایف راځي چارجر هغې کنجرې په یو چارجر کوسور کړې بېغیرتو کسانو مه لیکئ دا بېغیرتو تا پسې چارجر رالېږي وای هر کسې تا پسې 300 چای ورولېږه پوه شوې 300 ته په ما باندې څه انظام لګیا چې مطلب ته په ما باندې دا انظام څه لګیا چې تا په ما پسې کنځلې کړي ما تا پسې کله کنځلې کړي زه د دې صفایي مال کمپلیټ که یو زر بل دی او 500 بل دی 500 ستا یو منټ ستا نامه زما په خولې راغلې ده چې دې داسې چل کړی نه ویلکم څه بیا ته څه وایه ته لکه مطلب زه اوس دماغ مې کار نه کوي ډوډۍ مې نه ده خوړلې ودې کنځم که څه وکړم اوس دې په ریل کې وکنځم که څه وکړم ته به ما کنځي تا ته شرم نه درځي ته به ما کنځي لاندې ټول وکړئ ولیکئ که وې کنځم که نو نه کنځم نو راته ولیکئ والله کنځم یې بس قسم دی ځکه چې دا ما ته انظام را باندې لګی چې نو دا ورسېدی ما
ته څومره سپک ګورې سید رحمانه دا 500 سکور نور دي سید رحمانه نو 500 سکور نور دي دا زما مینوال دي دي ټول نو به لیکي درته صحیح ده دا ټول ما خوښوي زما مینوال دي دا تا ته هم نو لیکي سیف ویلکم وکړه شپږ پیرې وکړه دا یو ولا ټول وکړه لیکي څوک چې اوکې ولیکي که نه دم بې غیرته دي بس سوځي ما نه سوځي دا څوک چې اوکې لیکي والله چې ټول راته وکړه لیکي بس وی کانزه دلته وکړه نور سټریکې راته جوړ کو په ایمان چې سټریکې راته جوړ کو بس د څه سټریکې درته جوړ کړو دا وکړه وی کانزه ماړه زړه مې پې خوږې کنه ډېره ځپلې جینۍ ده دا ډېره لاړه بړه درزېدلې جینۍ ده دا دومره درزېدلې ده چې دومره د پاکستان ټینکونه نه دي درزېدلي وی مکو بیا خلک غلط مطلب اخلي نه غلط خبره نه کوم کنه د دې ماته معلومات ته زړه مې پې خوږي ځکه ورته څنګه ګنې دا به اوس ماته څه کړی وی که نه چې دی به بیا زما نامه اخیستی جړلی دی چې دا وي څه غول واخیستل شکیله تا ته یخته ولې کټ کړه یختو باندې څه کوې نو ته خو راسه واده هسې نه هم نه کوې تا خو واده کړی دی نو ما باندې څه شړه تا ته کمې جینۍ ویل ته د یخته کټ که ته د یختو کټ وړوکې یختو کې ښه ښکاري تا ته کمې جینۍ ویل هغه جینۍ را مخامخ که جینۍ ما ته جینۍ ویلې زه د جینۍ منم زه د نیکه پلار نه منم پلار نه چې غټ شوی یم ځان له ګرځم نو زه به د جینۍ څه ومنم د خرې هغه کیسه راته وکړه که نه کومه کیسه خیسه مې څه چل کړی تا ته یاد ته کړه لکه ډربل دی ټریپل دی زړګو یو ګپ پکې ټریپل دی صحیح وایه ډبل ټیپ تیز کې ملګرو ډبل ټیپ تیز کې ده